هر عمل عکس العمل لري، هر کړنه د هغې ځواب غواړي. نو لکه څنګه چې مخکې دوی تیری کړی و زموږ په هوایي فضا باندې په حریم باندې، او دوی ځواب ولیدلو او د هغې پایلې هم ولیدلې. نو که چېرته دوی بیا دغه اوس چې د کومې کړنې کړي باید د دغو کړنو نه به عبرت واخلي. په دې کې به د دوی بالکل هغه هم به ملت ورباندې ورپسې راپاڅېږي او هم به د دوی لکه څنګه چې اوس خپل اعتبار یې د منځه وړی دی او اعتبار یې لاسه ورکړی دی او هغه څوک چې ورته پروژې ورکوي هغه هم اوس په حقیقت کې نه ورسره درېږي. نو دغه تیری او همدارنګه د افغانستان پر خاوره باندې د افغانستان پر حریم باندې او د افغانستان په مقابل کې دغه دښمنانه کړنې او دغه دا دوی ته هېڅ ګټه نه دوی خو تر هېڅ هم عام وګړي عام خلک لکه کرکټ وګړي شهیدان کړل او دلته چې د کوم ټول عام خلک وو چې دغه په امرجنسي شفاخانه کې روغتون کې تر اوسه پورې د درملنې لاندې دي. د دوی ځواب او د دې دا به چېرته ځي؟ او دا په مقابل کې ګورئ افغانان تاریخ مطالعه کړي بلکې د ظلم په مقابل کې حتما هغوی درېږي او دا به بیا به د دې بیا که چېرته خدای مه کړه دغه جګړې دوام پیدا کړي بیا به د دې مړ کېدل ډېر ستونزمن وي، ډېر به مشکل. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو ځله د پاکستان حکومت په افغانستان باندې حمله کړې ده په مرزي ولایتونو باندې. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ هلته په هغه کې قطر او ترکیه کې مذاکرات روانو، دوی په عین مذاکراتو کې حمله وکوله. نو موږ د مذاکراتو درناوي په خاطر هغه وخت حمله ونه کوله. نو تر 3 هفتو وروسته یو ځل بیا دغه دوی حمله وکوله او ورباندې مات کړ. نو موږ نور د چا خبره حوصله تر یو حده پورې نو هر وخت دوی اول ګزار کوي. نو موږ خپل مشرانو نه هیلهمند یو او هیله کوو چې دوی ته بالمقابل چه سر رقم حمله وکوله باید هغسې جواب ورکول شي. والا دیگه اگر ببینیم که راه دیپلماسی کدام نتیجه نمیته و راه صلح را اونا در پیش نمیگیره، ما هم مجبور هستیم، خود دولت امارات اسلامی مجبور است به خاطر حفظ جان شهروندا و حفظ خود نظام اینا مجبور هستند که همچنان از راه نظامی پاسخ بدن بر از اینا.